حضرت سلیمان علیہ السلام یو جزیره و د دریابونو په منځ کې هغه کې یو ظالم کافر بادشاہ سلیمان علیہ السلام ته الوی پیریان داغه تابعو شیطانان تابعو علی وتوی چې په دې جزیره کې یو کافر بادشاہ دی او د بوتانو سجده کوي او د چاره سیم وطن کېږي ځکه لوی دریاب په منځ کې دی سلیمان علیہ السلام له خدای پاک باد تابع کړو وصل سلیمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر د سحر نه تر غرمې پورې به د باد د پاسه د یو میاشت مزل کاو د یو میاشت مزل به په نیمه ورځ کې کاو او بیا د بل میاشت مزل به په باقی نیمه ورځ کې کاو نو بس باد ته حکم وکړ د جزیره ته موږ رسې د باد په ذریعہ جزیره ته سره د خپل لښکر ورسید نو سلیمان علیہ السلام سره پیریان خج پیریان د چا تابع غته جنگ سګران کړ پیریان تابع انسانان وسرو جنگ وسرو کله اول کافر بادشاہ له دعوت ورکړ چې ته مسلمان شه که مسلمان شې غږ درته نه کو د خپل بادشاہي بل برقراري زمون وزیر به بادشاہي عزت پر تملو شي وینا زه خو د بوتانو عبادت نه پریدم وی تیار شه جنگ وسرو که بادشاہ ملک او د بادشاہ وزیرانم پکې مړ شو علاقه حضرت سلیمان علیہ السلام فتح کړه د دې بادشاہ یو لور وا مسلمان شو بعض خاندان مسلمانان شو چې مسلمان شو په قید وبند کې دا قیدره چې کوم علاقه پته شي نو په قید وبند کې ونیول شي دا لور ډېره غمجنه او ډېره خشته خوبصورته وه یاره وایي زه خو ما خو یو ارمان دی او دې قیدیانو کې بیا دی چې د بادشاه د کور کم قیدیان هغوی ځان لی ځان له ځای وله ورکړي هم قیدیان جدی نو دا خو خاصه قیدنه وه وی زما یو تمنا ده که ستاسو دا سلیمان دا بادشاہ ما سره نکاح کول غواړي مسلمان یم نو ما سره دې نکاح وکړي سلیمان علیہ السلام ته چال وی ډېره ښه خبره دغه جینۍ په نکاح واغېشت مسلمان مخکې کافر او چې مسلمان چې خو مسلمان د مسلمان رورې مسلمانه ښځه د مسلمان سړي خورې دا به غمجنه وه ډېره زیاته فکرمنه به وه خدای پاک د سلیمان علیہ السلام په زړه کې ورسره مینه هم پیدا کړه ښځې هر وخت به دې جینۍ جړل سلیمان علیہ السلام ورته پسې جاړی وی داسې وکړه چې زما د پلار د زمانې کم نوکرانو او کمی وینځې او زمونږ خدمت به یې وکړه او ماله راوله ډېره ښه ده خو اسانه خبره د دې د پلار په دور کې چې څومره وینځې وې او غلامان او نوکران وې وله راوستل دا به د خدمت کېږي بل څه نور څه بیا به هم غمجنه چې سلیمان علیہ السلام به راغی دی به جړل ولې جاړئ وی ما ته خپل پلار را یادېږي ګوره ښځې پلار د کافر او جهنم خشاک او ته مسلمان د خدای شکر نه ادا کې شکر وباسه د کفر نه خدای بچ کړي او الله مسلمان کړي او بیا د خدای پیغمبر هم زما نکاح له خدای راوستی او مخکې د پوټینۍ بادشاهي وه د پلار اوس خو په ټوله دنیا د بادشاهي ده سلیمان علیہ السلام د الله نه سوال کړو رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي الله داسې بادشاهي راکړي چې د ما نه پس تر قیامته پورې د بل چا نه نو په اوچو په شنو باندې او په دریابونو او په انسانانو او پیریانو یو شان په ټوله دنیا حکومت و د ټول هغه سړي په نکاح کې چې د هغه په ټوله دنیا حکومت دی ستا په ټوله دنیا حکومت دی هسې پلار پسې جاړې دا غمجنه وي ته ما خوشحاله سلیمان علیہ السلام ته وی او وی ښځه ما په خوشحالۍ نو زما خوشحالي په یو څیز کېږي چې دې پیریانو ته ووایه چې زما د پلار یو بوت ما له جوړ کړی او دې کوټه کې راته ولګې دغه زمانه کې بوتان جوړول جیز و عبادت یې منه او تصویرونه جوړول جیز و خلکو به ځان له تصویرونه جوړول عبادت منه قرآن شریف کې الله فرمایي وی دې پیریانو یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وكثيرا من عبادي الشكور غٹ غٹ حوزونه به ولا جوړو غٹ غٹ لوخي به ولا جوړو او تماثيل دانچو ته ډیزاینونه بوتان به جوړو
بیت المقدس کی بوتان پراتو عبادت بے منو خلقو بد خپل پلار بوت جوړ کړو ځان سره به کوټه کې خاو دیو او تصویرونه به جوړول دا نقشې په دیوالونو باندې یار عبادت منو نور تصویر سادی دا جایز و اوس ګوره بالکل منع ده اللہ وی نبی علیہ السلام فرمائی کہ اللہ وی حدیث قدسی دے تاسو زما پشان چیزونه جوړاوه تاسو کو نقشې جوړاوه زیک طاقت می د غنم د دانې پشان یا دانه جوړ کې کن زور سره وای دور بشر دانې پشان یو سره جوړ کې جوړول شي نه ولی د خدای سره ځان برابر وای چې خدای هغه انسان پیدا کړل چې روح پکې نشتا زم داسې پیدا کوم او جوړوم چې هغه څه خو به روح پکې نه کنه خدای منع کړی دا د خدای پیغمبر منع کړی دا د غیر ذی روح خیر دی اجازت در تشته د ډول د پاره دام د ډول د پاره جوړول شي لکه اونه جوړه کا د غر نقشه جوړه کا سندره د وبو د ذی روح بنی علماء لیکي بیا چې انسان د ذی روح تصویر ضرورت ہو نو هغه ځای کې چې انسان په دامینس کې پرې کې او کم ځای کې چې انسان پری شي او جمدې نه پاتې کېږي دومره جوړول شي لکه په خېټه کې چې انسان پرې کې جمدې نه پاتې کېږي نو د خېټې پورې دا بره تصویر دام د ضرورت بې ضرورته نه ګوري لکه نوټ دی مثلا شناختی کارت دی ایډنټي کارت دی پاسپورټ دی دا د ضرورت لپاره بې ضرورت هم انسان نه که لاس پرې کې جمدې پاتې کېږي نو دا تصویر چې لاس یې نه هغه منه چې داسې ځای کې تصویر کټ شوي چې که بالفرض انسان هلته کټ کې جمدې نه پاتې کېږي دا د ضرورت لپاره جز بې ضرورت نه ورونو دا منې تصویرونه ښه په موبایلونو دا او یا داسې لیکل د دې نه ځان ساتئ به هر کیف وی ماله نو دا زمانه کې دا جایز و دا تصویرونه وی ماله زما د پلار پیر یو پیریانو ته واچیو خشته ډیزاین جوړ کې نقشه کې داسې چې زما د پلار هو به هو شکلي نو بس زما غم به ختمي هغې ته به ګورم تسلي به مې کېږي وی دا خو اسانه خبره پیریانو ته حکم وکړه چې چاره دې پلار لیدلی و هغې وی مونږ به جوړ کړو یو خشته مزېدار د دې د پلار شکل یې جوړ کړو ډانچه او دې ته کوټه کې کېښود وی وګوره فرق پکې شته وی ټیک دی او بیا د دې پلار چې به که جامې په جونده غوښتې اقصې جامې دې برابر کړې هغې دې بوت ته واچولې وی په دې به زه د خپل پلار تسلي کوم اوس به خوشحاله یم حضرت سلیمان علیه السلام دا شیطاني چال دی څوره دې تېره شوې هغې بوت ته سجدې شروع کړو سلیمان علیه السلام خو ته نه دی خبر او یوازې دې ښځې یې نه د هغې چې څومره وینځې وې چې څنګه به د هغه بادشاه په کور کې عبادت کوو خو د دې وینځې وې د دې نوکرانې وې او سره دي همغه شی د سلیمان علیه السلام په کور کې شروع شو ده ته پته نه لګي نه خبره ده چې دې به راغې بیا به عبادت نه کوو چې دې به بهر ووت هغه عبادت او سجدې به یې شروع کړي د دې یو عالم و د حضرت سلیمان علیه السلام د تورات یوسف ابن برخیه هغه به وعظ او نصیحت کو هغه له خدای په ښکلی اواز هم ورکړی او د هغه په اواز کې اثر هم بعض انسان له الله اواز خوښ ته خدای پاک ورکړي او اواز کې اثر هم نو یو ځل یې بني اسرائیل لا یو ځای کړل وی سلیمان علیه السلام کی اجازه دي دې قوم ته یو څو خبرې کوم وی څه ورته وی وی د پیغمبرانو واقعات ورته بیانوم بیان نو دی یوسف د پیغمبرانو واقعات د آدم علیه السلام نه شروع کړل او د یو پیغمبر واقع بیانول حتی چې سلیمان علیه السلام لره ورسید نو د سلیمان علیه السلام د لکانې واقعات ذکر کړل باقي غږ بند شو غږ یې ونه کړ مجلس ختم شو سلیمان علیه السلام چې خپل تخت ته واپس راغی دی راغی یوسف بن برخیه ورته وی د نمې غټه ګیله ده وی څنګه وی د ټولو پیغمبرانو د پوره واقعات ذکر کړل او زما د صرف د لکانې قصه ذکر کړه او باقي د اړو ذکر ونه کړه یو باقي مې ونه کړه وی ولې وی باقي مې ځکه ونه کړه چې باقي ته خبر یې ځان نه وی نه زه خو نه یم خبر وی ستا کور کې د بوت عبادت کېږي د غیر الله د خدای نه ما سوا د بوتانو عبادت کېږي دا شرک دی
عبادت و صرف د یو الله کو او که چا د الله سره په عبادت کې بل څوک ملګری کړ دی ته شرک کوئی کفر دی دا ډېر لوی جرم دی او عظیمه ګناه ده په دې پوه شو وی ښه 40 ورځې دا کار شوی 40 دی کور ته منډې کړې او هغه بیبي یې راونیوله تحقیق چې وشو خبره رښتیا وه هغه بوتې مات که ټوټې ټوټې یې که هغې بیبي له هم سزا ورکړه هغه نورو له هم سزا ورکړه خو سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا خو زما په کور کې لوی جرم شوی دی ما له هر کله چې الله به دا سزا راکوي هغې یو ګوته وه ګوته هغې کې الله ډېر لوی کمالات یې ښودي او داسې کمالات وو چې دا چیپیریان او دا ارس او دا شیطانان د هغې ګوتې د وجې نه تابع او پاغی د پاسه ابن عباس رضی اللہ عنہ لکلی دی وی پاغا گوت د پاسه دا الفاظ لکلی شویو اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا خدای مال د نیک بختیا جون راکی جون چی میں نیک بختی او خدای مرگ د شہیدانو راکی دے پا گوت لکلی اللہم احینی سعیدا د سعادت او د نیک بختیا چی د نیک بخت امدا سے جون راکی خدای دی منگ لمدا سے جون راکی او بیا لکی ورپسی و امیتنی شہیدان چی خدای مرد شہادت راکی دا بے گت تکتل روح دا سوچ پہ کاؤ نو چی دے بکل غسل خانے تا دا اللہ نو بے گر اللہم چی غسل خانے تا بکل تا نا گت بے وست دا یاد تا تیرونو دا گت دا سرو زرو دا سپینو زرو جوڑول دا گوری من دیخوا سلو د پاره هر قسمه ګوته منه ده که د سرو یو که د سپینو یو که د کاڼو د سرو زرو استعمال خو ډېر خطرناک دی د قیامت په ورځ دا ګوتې چې چا جوړې کړي نو خدای پاک به د ده په ګوتو کې دقسې زنځیرونه واچي او د جهنم زنځیرونه به یې راکاږي به البته د سپینو زرو د 3.5 ماسو پورې اجازت شته د سپینو زرو ګوته د 3.5 ماسو پورې د هغې نه زیاته نه اما علماء وی د سپینو زرو ګوته د 3.5 ماسو هغه چاله اجازت ته چې څوک په پاسه مهر جوړ کړي ځکه حضور پاک په پاسه مهر جوړ کړي او کچا داسې ګوته چولی او پاغي د الله نوم نو دی به غسل خانه ته استنجا دیته نه داخلي دې چې به دسمات لته دا ګوته به بیبي له ورکړه چرو بہت بیا به ولا ورکړه یو ځل غسل خانه ته لاړ دا ګوته بیبي له ورکړه یو سرکشه شیطان راغی د سلیمان علیہ السلام په شکل بیبی ته یې ګوته راکړه او د سلیمان علیہ السلام په شکل ګوته یې ورکړه شیطان لار په تخت شاهی کېناست شکل د سلیمان علیہ السلام او ګوته ورسره راغی کې حکمالات دي بادشاہی شروع کړو ټول خلک یې تابع دي سلیمان علیہ السلام چې د غسل خانې نه راووت بیبي ته یې ګوته راکړه وی ګوته مې در نه کړه څه وی کله وی اوس ته رانغلې ته راغلې ګوته دې وغوښته ما در کړه دوباره یې غواړې بس پوه شو چې کیس خو بل شان شوی دی او ما زماغه سزا جوړ شروع کېدو والا ده چې باروت حکومت روان دی چې تخت شاهي له ورغې بل سړی د په شان ناست دی چاته ځان ورمخکې که زه سلیمان یم لیونی که روغې سلیمان خو هغه دی چې ناست دی وی شو بس الله رونیوم او الله به مې څه انتظام کوي لار د دریاب غاړې له او الته الله ته جلل شروع کړل یا الله ما جرم کړی دی واقعي ما زیاتې کړی دی ګوره داسې جرم نو ځکه دا معنی کې بت جوړول جایز او عبادت خود نه کو نه د په حکم کېده لیکن نو لوی سړی چې لږه غلطي مو کړي نو الله په مضبوطه سزا ورکړي یونس علیه السلام څه ګناه خو نه کړی او د مې ګیرې ته خدای پاک ورولسه صرف د الله نه بې مشورې د وطن نه روان شوی الله خو منې کړی نو چې مزه جاړي الله ته او جړا کوي او الته به خلکو مچیمارانو میان به نیول هغې سره به خپل ګذرې اوقات کو هغې به ورسې ډوډۍ موډۍ کب ورکړه ځان نه به یې پوخ کو هغې سره به یې لږ خدمت هم کو او په جړا سر دی دې خو حکومت خو چلیږي خو چې کم نیکان علما بزرګان دي هغې بل شان شی محسوسوي هغې وایي دا خو هغسې حکومت نه دی
لکه څنګه چې مخکنی حکومتو سړی هغه سړی د سلیمان علیه السلام هغې خو یې مغه دی پیریان هغسې تابع دي کار هغسې نه د ګناه اډرونه جالي کېږي مخکې د نیکۍ او د ګناه اډر چلېږي دا وکې بیبیان هم پوه وې بیبیانې خو پوه شو چې شیبل چوړی دی اوس خو مداخلت هم نه کېږي بیا هغې خپل میټنګ د علماو عالمانو راوغوښت وی تاسو څه محسوسوئ ټول وی بلکل محسوسو وی څه محسوسوئ وی موږ دا هغه حکومت نه محسوسو کوم چې څومره د مخکې و یا خو سلیمان علیه السلام دماغ خراب شوي دي یو مغه دی خو څه فرق پکې راغلی دی او یا څه مسله دار څه چل چې دی بیبیانو نه چې تپوس وکړه هغې ورته وایي چې او بلکل همداسې ده هغې بیبي معلومې چې دقسې ما نه ګوته یو ځل یوړه او بیا راغې وي چې د ما ګوته راکړه اوس نور نه پوهېږم خو موږ ته هم د هغه نه معلومېږي او نه موږ دې ځان ته پرېږدو خدایه داسې کېږي هغې توراتونه راواغېستل هغې علماو نیکانو خلکو او د هغې تلاوتونه یې شروع کړل بس چې دا شیطان پوه چې اوس خو ګېرېدو والی نو د هغه تخ نه والوتلار او ګوته یې په دریاب کې وغورځوله مطلب یې دا و چې که دا ګوته سلیمان علیه السلام له په ګوته ورله خو بیا موږ تابع یو راشه دریاب کې به وغورځوم نو کم از کم موږ به د غضبه خلاص شو که نه هغه یو کب تېره کړه او اتفاق ته ګوره چې د سلیمان علیه السلام د کوم مچیمار سره به کار کو هغې مچیمار دوه کبان راوویستل د دې ویې دا یو پکې ځان له خرڅ کا چې د هغه اوس پړ د په منځ کې اوسې راګوته پکې راووته قرآن شریف کې م الله دې ته اشارت کړی دی واپس راغی په خپل تخت شاهي او هغه پیرې یې رونې واغلی خطرناکه سخته سزا ورکړه شیطان نه دې په کور کې 40 ورځې عبادت شوی و د بت نو دا په کومه ورځ چې حضرت سلیمان علیه السلام ته دوباره بادشاهي میلاو شو دا د عاشورې ورځ وه د حضور پاک د زمانې نه مخکې د بیت الله غلاف په د عاشورې په ورځ بدلاو دا به د هغې د عاشورې تعظیم کوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لومبی چې کومې روجې فرض وې یو پکې د عاشورې وه د رمضان نه مخکې د عاشورې روجه فرض وه بیا چې مدینې شریفې ته هجرت وکړه نو یهودیانو به روجه نیوله د عاشورې وی دا ولې نیسئ وی دا زمونږ موسی علیه السلام له خدای پاک په دې ورځ نجات ورکړی وی نحن احق باتباع موږ د موسی علیه السلام په تابع ستاسو نه زیات لیق یو امت ته حکم وکړه چې دا روجه مسینګ مخکې نیوله اوس یې نیسئ بیا د رمضان روجې فرض شوې نو د عاشورې د روجې فرضیت منسوخ شو اوس مسنونه ده سنت ته که څوک یې نیسي خو فرض نه ده نو د عاشورې په ورځ روجه نیول مخکې فرض و سنت که دې میاشتې لسمه ورځ حضور پاک مبارک فرمایلی د وفات په کال لئن بقیت الى قابل لاصومن التاسع وی که آینده کال ته جمدې پاتې شم نهمه به مو سره نیسم چې د یهودیانو سره تشبیه ختم شي هغې په لسمه نیسي موږ به نهمه لسمه دواړه نیسو خو بیا دغې کال ته پاتې نه شو دې وجې نه زموږ علما لیکي وی یوازې د لسمې ورځې روجه دې نه نیسي چې څوک نیسي 2 ورځې دې نیسي ام نهمه ام لسمه او څوک لسمه او یو لسمه بیا دی نو د دې ورځې یو عبادت دا دی رونو چې روجې ونیسئ نهمه ورسره که نیوي چې ډېره ښه ده یا یو لسمه یا نهمه لسمه یا لسمه یو لسمه دا روجه نیول بهتر دی دا یو شو دین د دې ورځې څه عبادت دی حضور پاک فرمایي حدیث کې راځي من وسع علی عیاله فی نفقته یوم عاشورا چا چې خپل بال بچ له د عاشورې په ورځ باندې فراخه رزق ورکړ وسع الله علیه سایر سنته ټول کال بدله خدای پاک فراخه رزق ورکړي د دې حدیث راوي دی حضرت سفیان لوی محدث دی هغه وایي ما په دې حدیث تجربه وکړه د حضور پاک په حدیث تجربې ضرورت هم نه رښتونی خو د ویسې ما وي چې راشه عمل پې وکړه نو یې خدای پاک زه ډېر زیات مالدار کړم نو یو په دې شپه په دغه ورځ د عاشورې په ورځ روجه نیول او دویم په دغه ورځ خپل بال بچ له فراخه رزق ورکول که د چا روجه نی او که د چا روجی
شپې ولا ښه رزق ورکه، پېشمنې ولا ښه ورکه. اندازه د ما داسې د حکومت په اندازه د میاشتې نور ما ته پته نه لګي، غالبا چې حکومت د راتلونکي جمعې ورځ عاشوره یادوي، نهمه به زیارتي. نو بهر کې همدا نهمه لسمه غالبا لسمه به عاشوره د جمعې ورځي، زیارت به نهمه وي بله راتلونکي. بعضې خلک په دې ورځ مقبرو ته ځي، دا رسم دی رواج دی. په دې ورځ نه مقبرې ته قبرونو له خپلو مړو له سړی هر وخت تللی شي شریعت مطابق، او څوک مړو له مسور وړي له پاسه پیچي، او څوک اوبه کوزه کې وړي له وټکې او په مړو د پاسه اچوي. ما تپوس وکړم د اوبو ولې په دې قبرونو اچوي؟ وایي دا حضرت حسین رضی الله عنه تږي شهید شوی دی، ما په کوفه کې تږي شهید شو ته دلته اوبه اچوي چې هلته ورځي. دا عجیب عقل دی. حضرت حسین رضی الله عنه په دې ورځ باندې شهید شوی دی، د عاشورې پر ورځ. نو چې حضرت حسین رضی الله عنه په دې ورځ باندې شهید شو د عاشورې پر ورځ، هلکه د جمعې په ورځ چې څوک وفات شي نو دا جمعه سپېرئ که دا سړی بختوري؟ تاسو نه تپوس کوم، سړی بختور دی، خدای جمعه ورکړه. نو حضرت حسین رضی الله عنه بختور دی چې خدای د عاشورې مبارکه ورځ ورکړه. ورځ نه سپېره کېږي. بعضې خلک ټوله شپه یو وخت عبادت نه کوي، او بس وی راشه دا یو ورځ عبادت به کوم، او د عاشورې په شپه به کوم، او د عاشورې پر ورځ به کوم. نه مسور اچول شته په شریعت کې ګناه ده، او نه په دې ورځ باندې بالخصوص مقبرو ته تلل هر وخت کې تلی شي، او نه په قبرونو باندې اوبه اچول، او نه د شپې ډنډې ویشتل. پخوا دا رواجونه ډېر وشکر دی، اوس نشته. او پخوا به دا کوټې ډبولې، موږ خپله ماشومانو یادم دي، هغه رسمونه رواجونه ختم شي، شکر دی. هغه ډنډی به په تیلو کې واچولې او خلکو به ویشتې او بلېدې، ابم وي او دا بم وي. او هغه بل شی به هغه څه هغه ماشومانو به رهیلونه کېښودل، په شګلولې به یې غونډو، سوال به یې کو، په رهیل به یې کېښو شګلولې غواړو. د سوال یو طریقه وه. شکر دی دغه رواجونه خدای پاک ختم کړ. حضرت حسین رضی الله عنه له خدای پاک شهادت ورکړ. د هغې بیان به راته انشاءالله راتلونکي جمعه وکړو.